چې د قرآن شریف په نظر باندې خدای پاک یو جوړه مسلمانه کړې ده. درته وایم په امریکا کې یو پاکستانی پاتې کېده او مسلمانو دی وایي زه په یو سټور کې بابو نوکر او په سټور کې یو جنۍ وه عیسایانه وه مېمه چې ورته وایي هغې سره مې تعلق و. دا د هلک یو جنۍ سره تعلق شو جوستانه شو او دواړه په یو سټور کې پاتې کېدل. نو د هلک دې جنۍ ته وایي چې ما سره واده وکړه. جنۍ ورته وایي چې واده در سره کوم خو په یو څو شرطونو. یو شرط به مې دی چې ته به زما کور ته را منتقل کېږې، زه به ستا فلیټ ته ستا کور ته نه منتقل کېږم د واده نه پس. بالفاظ دیگر ته به راودېږې، زما فلیټ ته به راځې. یوه او دویم شرط به دی چې ستا به د خپلې مور او پلار او رشته دارانو سره تعلقات نی، دا به مکمل ختمي. زما مور پلار او دوستان او رشته دارانو سره به تعلقات. او دریم شرط ما به د اتوار پر ورځ خپل عبادت خانې ته بوځې، چرچ چې ورته وایي، زه به عبادت کوم خپل. ستا خوښه ده که ته ما سره په عبادت خانه کې چرچ کې دننې او که بارې، خو ما ته به دا نه وی چې مسلمانه شه، زه به تا ته دا نه ویم چې ته عیسائی شه. دا شرطونه دی جنۍ په د هلک ولګول، هلک وله شرطونه قبول کړل. ډېره ښه د دواړو وادو شو. چې وادو شو د هلک د جنۍ هلته خلک په دې فلیټونو کې اوسېږي، داسې عام کورونه نشته، 2 کمرو 3 کمرو فلیټونه دي. نو دا جنۍ دا هلک د دې جنۍ فلیټ ته منتقل شو. هلک وایي چې زما په موبایل کې زما د مور پلار دوستانو څومره نمبرې وی ټولې ختمې کړې دې جنۍ. وی هلته به تعلق نی، دا یریږي دا پاکستانیانو ته دوکهباز ښکاري. وی هسې نه سبا دې راته څوک ولمسئ او پاکستان ته مې چې ته په مخه نه کړي او یا راته طلاق را نه کړي. وی بس خوشحاله ژوندم تېراو، یو ځای به سټور ته تلو، یو ځای به بیا واپس خپل کور ته تلو. او د اتوار په ورځ به مې دا چرک ته بوتله، دې به دننه خپل عبادت کو او زه به ورته کله دننه ناستم کله به. وی یو ځل د سټور ته تللی وم، دا ښځه مې نه وتلې، د عیسایانه مېمه. وی چې واپس رالم دې خاکروب راوستی او د دې پلیټ صفی یې کړی. وی ما وی چې جنۍ ستاسو صفیله راوستی وی او چوټي مې ونو، ما هلک راوستی و دا ټول فلیټ مې پې صفا کړ. نو مونږ خلق و چې زیاتي کاغذونه اخبارات ما یو بو کې وغورځو، یا چې ته وسوځو یا چې ته ښخ کړو یو ځای کې. هلته خو دا رواج نشته. نو یو ډسبل یو ډیران غوندې شي وي هغې کې غورځئ او بیا کمیټۍ والا ګاډې راځي هغې وړي. وی چې څومره زیاتي رسالې وې اخبارونه او فالتو من کتلی شوی کم ډایجسټې وغیره وې، وی دا ټول هغې ډسبل ته غورځولی وې. وی زما چې کله وادو نو وی ما ځان سره یو قرآن شریف وړی و، وی ما د مور او پلار را کړی. وی قرآن شریف ما په خپل شوکیس کې ایښودی و. وی چې مې وکتله قرآن شریف نشته. وی ما مې دې ښځې نه تپوس وکړو چې زما په دې شوکیس کې یو شی په رومال کې تړلی، هسې شو. وی ما ته یې وی چې زیاتي ګندونه او فضول فالتو سیدونه مې غورځول، نو ما غم پکې غورځولی دی. تا دې 3 کاله وي زمونږ د واده نه پس یو ځای ژوند تېر شوی او ډېر د محبت او د مینې ژوند. وی ما ته وی دې 3 کاله کې تا وله ګوتې یو نړې؟ دا هلک وی ما ځکه ګوتې نه دي وړی چې زه ما له نمونځ راځي نه راله قرآن شریف تلاوت راځي، هسې په نوم مسلمان. د اختر مانځله یو اختر او بل اختر ځم، هم په سوونو کیلومیټره لرې ځم، د دوستانو د ملاقات په غرض ځم، نور ماله د اختر منځم نه راځي چې څنګه خلک کوي هغسې ورسره کوم. قرآن نه راته بس هسې پروت و په تاخ کې د برکت دپاره مې ځان سره ساتلي. وی ما ته وایي چې دې 3 کاله کې تا ګوتې یو نړۍ، نو ما چې دا څه فضول غوندې شی دی فالتو، نو هم یې دې ډسبل ډیران ته غورځولی. نو هلک وایي چې دا مې واورېدل دې زړه مې یو درز وکړ.
مسلمان چې هر څومره کمزوري مسلماني خو د الله په ذات او په قرآن شریف او د حضور پاک په هتک به د زړه په زړه کې خامخا خفګان پیدا کېږي او چې دا پیدا نشي دی به مسلمان نه وي دا د نه درجه تاسو نه ګورئ بعضې وخت کې خلک ویل لکه پلانکي ځای کې چا پیغمبر ته کنځل کړی دی یا د خدای سپکاوی کړی دی او یا د قرآن نو که څوک مونځ کوي په قرآن پیږي که نه پیږي جلسه جلوس کې شاملې وي غړی خوږېږي وی دې زړه مې یو درز وکړه چې ښه زما د الله عظیم کتاب ډیران ته پرېوت دا هغه ځای نه مې رامنډه کړه یا شپاړسم چته او یا پنځم او یا اووم په پاوړو راکوشم اډیران مې لټاو چې خدای دا چته هغه ګنده خلکو او کمیټې والا چته ډیران ته نی غورځولی ښه قرآن شریف پکې پروت ور اوچت مې کړه او مې څنډه او دې سینې پورې مې ونیوه او بې اختیاره جړا راله او مې جړل چې خدای زما د بې حسۍ او د بې توجهۍ د وجې زما د الله عظیم کتاب نن ډیران ته پرېوت سوچ کې پرېوتم بره را روان یم جاړم چې دا ښځه خو هم زما عیسایانه ده د مسلمان یم د خپل کتاب څونه قدر کوي هر اتوار یې زه په خپله بوځم عبادت خانې ته عبادت کوي او زما دا حال دی چې زما د خدای کلام قرآن ما له راتلل خو څه کوي چې پرې نه پوهېږم خو دومره بې توجهي چې دا که ما دا ډیران ته ولې پرېوت زړه مې خفه دی پریشانه جاړم قرآن مې سینې پورې ونیوه بره راوختم وی چې راوختم دې ښځې رامنډه کړې ما ته راتر غاړه وته او ما نه معافي غواړه چې خاونده ما معاف که ما ستا عظیم کتاب مقدس ډیران ته غورځولی دی زه معافي غواړم وی ما ورته وی چې غلطي ستا نه ده غلطي زما ده که دا ما په دې 3 کاله کې یو ځل هم راغشتې وې تا به نه وې غورځولی که د دې دا رومال ما څنډلی وې تا به نه وې غورځولی که دې دا رومال ما بدل کړی وې هسې مې کتلی وې ځای مې وله بدل کړی وې تا به نه وې غورځولی خو په دې 3 کاله کې دې له ما ګوتې یو نه نو تا ته فالتو شیخ کاره شو نو غلطي ستا نه ده زما ده ښځه څه وایي وی نه غلطي زما ده ما ستا مقدس کتاب غورځولی دی که تا زما مقدس کتاب بایبل غورځو انجیل شریف ما له به غوسه نه راتله پکار دی چې ما درنه تپوس کړی وې چې دا غورځوم که نه یو وایي زما غلطي بل وایي زما غلطي دا سړی ورته وایي ښه دی تا ته څه پته ولګېده چې دا زما مقدس کتاب دی وی شابه سړیه دا خبرې به په لاره کوو ما خپل ملا له بوزه زه ایمان راوړم مسلمانېږم ښه دی ولې مسلمانېږي تا خو په ما د واده نه مخکې شرط لګولی چې ما ته به د ایمان اسلام غږ نه کوې ته ولې مسلمانې څه چل څه مسله پېښه ده وی په لاره درته ویم هله شابه زر کوه څومره زر چې کېدی شي ګاډې روانه وه ما د خپل ملا له بوځه مذهبي پیشوا له بوځه زه مسلمانېږم ګاډې مې سټارټ کړه دا را روانه شو چل څه شوی دی وی چې ته کله کوز شوې او په منډه کوزېدې ما وی چې ما د دې خاوند څه قیمتي شی غورځولی دی قیمتي څه شی دی نو ما په دا کړکۍ کې د تبره په روشندان کې کتل نو چې ته ورغلې او دا شی دې راوچت که وی قسم دې د دې نه یو رڼا راوچته شو یو غونډس کې رڼا هغه بره راتله په دې کړکۍ را دننه شوه او زما په دې سینه کې وردننوته وی قسم دې په دې خپل زړه کې یو انقلاب محسوسوم سړیه زما هغه نه دی پاتې چې کوم مخکې دی زما زړه دا وایي چې دا د مسلمانانو مقدس کتاب دی دا برحق دی او د دې کتاب دین هم سوچه دی او حق دی زړه مې غواړي زړه مې بالکل بدل دی زړه کې انقلاب راغلی دی د دې کتاب بېعزتي مې کړې ده هتک مې کړی دی په ناپوهتیا مې کړی دی خو کړی مې دی ما ته داسې لاره وښایه چې د دې کتاب عزت قایم شي اوس هغه لار ما ته دا یوه ښکاري چې دا کتاب زه خپل کم دا سینې پورې ونیسم په دې ځان پوه کم او په دې کتاب ایمان راوړم ویګو مې تله وی 3 کاله مخکې چې کوم ملا صاحب نه زه را جدا شوم هغه له مې بوتله وی دا ما دې ښځې خو د هغې ملا صاحب په خوله بیعت وکړو او الله مسلمانه کړه مسلمانه شو او وی زه براینا مسلمانو
مالا من نه راته، کلمه نه راتله، قرآن نه راته. امام د خپل ایمان تجدید وکړ. دا ښځه څه وایي؟ د خپل الفاظ دي. دا وایي دا عجیبه ده، وایي په ټوله دنیا کې دي ورته آل ورلډ وایي، په ټوله دنیا کې واحد وایي زیم. دا ښځه په ټوله دنیا کې، په ټوله دنیا کې واحد زه اقا انسان یم چې ما ته الله صرف د قرآن شریف په کتو ایمان را نصیب کړی دی. نه ما تلاوت کړی د قرآن، نه د قرآن ټرانسلیشن ما کتلی دی، نه مې د قرآن په معنا ځان پوه کړی دی، نه ما له چا د اسلام دعوت را کړی دی. ما په خاوند پابندي لګولی چې ما ته به د اسلام خبرې نه کوې، او نه ما ته چا اسلامي خبرې کړي دي، او زما نفرت و د اسلام نه صرف د قرآن شریف په کتو ټوله دنیا کې بل څوک نشته، واحد هغه زیم چې ما ته خو د ایمان را نصیب کړو. الله ورسره څه وکړل؟ الله هغه ښځه د قرآن حافظه شوه، حفظ وکړه، حفظ د پسې د قرآن علم وکړه. او هغه خاوند چې وي ما له مونږ د اختر نه راته هم نن د قرآن حافظ او عالم دی. او په امریکا کې یو سټیټ د ټیکساس ورته وایي، په هغې کې ځان له خپل اسلامک سنټر ایستلی، ځان له خپل د یو انجیو په شکل کې بغیر د سرکاري ادارې ځان له خپل. او دی وایي زموږ د برکت نه په امریکا کې خدای پاک په زرګونو هندوان، سیکان، انګریزان، مجوسیان، دهریان الله اسلام ته راوړو. بنیاد د خدای قرآن. وهذا کتاب انزلناه مبارک. زموږ مفسرین خو لیکي چې برکت دا دی چې تلاوت وکړه، عمل وکړه، عقیده خپله که بېشک همدغسې ده. لیکن دا پکې نوی برکت دی چې قرآن په اورېدو لوی فهرست دی چې خدای ډېر خلک مسلمانان کړي دي. قرآن په اورېدو ډېرو مریدانو له الله شفا ورکړې ده، روحاني هم جسماني هم. قرآن په ترجمه باندې او په مفهوم باندې ویلو سره الله ډېر مسلمان ته هدایت نصیب کړی دی. لیکن د قرآن په کتوم الله یو کافر ته ایمان ور نصیب کړی دی. دا د قرآن برکت. دقسې برکت د دې دویم نعمت هم دی چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د هغې م یو واقع درته ویم، ځکه ما درته مخکې چې دواړه لازم ملزوم. نبی علیہ السلام چې کله مکې مکرمې نه مدینې شریفې ته هجرت وکړ، دشمنان خو ګیر چاپېره خواره دي، او د مکې کافرانو د 100 اوښانو انعام ایستی دی. داسې ده لکه دې زمانه کې 100 موټرې چې انعام چا پسې وباسي، چې که چا نبي علیہ السلام جمدې راوست یاره د سر مونږ له راوړه 100 اوښان به ورکړم. د دې بدماشانو نه خدای بچ کړه. لاره کې ډېر غټ غټ اجرتي قاتلان غطفانیان دي، محاربین، محارب ثعلبه او بل او بل، دا ټول اجرتي قاتلان او دا په پیسو مړي کول او دا اغواکار او دا ګندګیر ګیر چاپېره ټوله مکې مکرمې نه ګیر چاپېره دا خلک ډک دی. لیکن رب العالمین نبی علیہ السلام محفوظ ورسو مدینې شریفې ته. چې مدینې شریفې ته نږدې شو، د مدینې یو لوی بدماش ولاړ دی، بریده ابن حسیب اسلامي، او ځان سره لښکر راوستی دی، لښکر بدماشان دي ورسره، او نیزې دي ورسره، تورې دي ورسره، او په دې نیت راوتي دي لارې ساري چې په کومه لار مدینې ته داخلېږي چې موږ یې ونیسو او مکې ته یې یوسو، د 100 اوښانو انعام وګټو. دا بدماشان خلک پیژني. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه صحیح کړه، نبی علیہ السلام مبارک ته عرض کوي چې د الله رسوله بریده معلومیږي، لوی بدماش نوم خو مشهور دی. او حضرت ابوبکر صدیق رپیږي، یاره یې اخیستی دی، د بریده معلومیږي. نبی علیہ السلام هماغه ورته وایي چې کوم غار ثور کې ورته ویلو لا تحزن ان الله معنا. بعضې خلک دلته په حضرت ابوبکر صدیق د الزام لګوي دا عیاذا بالله ډرپوک و یریدونکي و. دا پوهېږي نه، لا تحزن، حزن څه ته وایي؟ یو خوف دی، خوف یارې ته وایي. سړی په ځانو فخاف فی نفسه خیفة موسی، مار چې وغورځو یاره راله چې مله ټک رانه کړي. طبیعي خوف منافي
د نبوت سره نه دی راځي. انسان چې انسان پکې وي خامخا به د طبیعي ته خوب به راځي، هېڅ خبره نشته. یاره خو دنیا کې پرچه راځي، دا څه مسله نه ده. فلما ذهب عن ابراهیم الروع، کله چې فرشتې راغلې او خوراک یې نه کو، هغه باندې هم یاره راغله. خو دا خوراک ولې نه کوي؟ هغې ورته زه ستا د رب فرشتي یو استازي یو. یاره لاړه ختمه شو، یاره وي. لیکن دلته خلق معنا غلطه کوي، اردو والا مفسرین معنا غلطه کوي. ذکر کی فقیر لا تحزن ما یریگا، ان الله دا معنا غلطه ده. لا تخف خو نه ده، لا تروع خو نه ده چې ما یریگا. حزن څه ته وایي؟ د بل د وجې نه په زړه کې صدمه راتلل. پته ولګېده چې د حضرت ابوبکر صدیق په زړه کې چې کومه پریشاني وه د خپل ذات د وجې نه نه وه، د چا د وجې نه وه؟ حضور پاک د وجې نه وه. لا تحزن اذ قال لصاحبه، یو حضرت وی چې دا څه خبره ده؟ مونږ وایو صاحبه دی، وی څه خبره ده؟ موسی حضرت یوسف علیه السلام سره هم په جیل کې کافران ملګري وو. یا صاحبه السجن څنګه دی؟ ارباب څنګه دی؟ متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. اخوم صاحب ما قمقلا صاحب السجن لفظ دی، د جیل ملګري. دته وی اذ قال لصاحبه هی، د پیغمبر ملګري، دواړو کې فرق دی. مور راوړې به د حضرت ابوبکر شپشان بچی راوړي. یو ځل وایي خبره رانه اوږدېږي، یو ځل وایي چې په زړه مې یو ارمان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرض وفات کې چې بار روت نو یو خبره وکړه، وی په ما د هېڅ احسان نشته. که چا ما سره ښېګړه کړې ده د هغې بدل مې ورته په دنیا کې خلاص کړی دی. یو د حضرت ابوبکر احسان زما په غاړه پروت دی، د هغې بدل به ابوبکر له الله د قیامت پر ورځ ورکوي. یو ځل وایي حضرت ابوبکر صدیق یو زړه مې په ارمان به په زړه پروت دی، ادا چې ما سره خو د حضور پاک ډېره مینه ده، زما هم ډېره مینه ده، زما بچو سره هم ډېره مینه ده، زما هم سره ډېره مینه ده. خو په زړه مې دا ارمان دی چې لکه زما په جیب کې پیسې پرتې وي که نه، او زه بې د چا د مشورې او د تپوس دغه پیسو ته ګوتې کوم او راوباسم، نه چا سره صلاح کوم، نه چا سره مشوره کوم، نه بچي نه تپوس کوم، نه ښځې نه تپوس کوم. یاره ارمان که حضور پاک چېته دا چل وکړو او زما دا جیب خپل جیب وګڼو او پیسې ترې راوویستې بې زما د مشورې نه، بې زما د تپوس نه، دا مې په زړه ډېر لوی ارمان دی. الله اکبر. نو لا تحزن، ما متعلق پریشانی مه پیدا کوه. هغه په سر د نبي علیه السلام فکر و، ځان فکر نو. ان الله معنا، ډېره موقته جمله ده، ډېره موقته جمله. الله موږ سره دی. بریده راغی، چې راغی نبي علیه السلام ته مخامخ ودرېد. دا بدماشان خو ړومبې روب پې اچوي کېدل، دې به دې په ړومبې روب کې وړي. بریده چې څنګه نبي علیه السلام ته ودرېده او د کوشش کو چې د پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړي چې ته څوک یې، نو حضور پاک ور مخکې شو او د نبي علیه السلام روب بیا بل شانتی و. بخاری کې حدیث ته نبی علیہ السلام فرمایي، وی مال الله دومره روب را کړی دی چې دشمن یو میاشت ما نه لري زما روب پې پرېوځي. یو میاشت بخاری کې حدیث دی چې نبی علیہ السلام ورته وي بس مو نوم دې څه دی؟ بریده خو داسې اواز نه اورېدلی. وی زه بریده ما نه پېژنې، انا بریده، زما نوم خو په ټوله دنیا کې مشهور دی، ته ما نه پېژنې زه بریده. حضور پاک مسکی شو، دشمن ولاړ دی مسکی شو. حضرت ابوبکر ته مخ راواړو، ابوبکر برد الله عنا عدونا، دشمن خدای یخ کو. بریده برد په عربی کې یخنۍ ته وایي، برد برد گلې ته وایي، برد یمني صادر ته وایي، برد یخنۍ ته وایي. دشمن الله سول کو، نیکفالي واغشت. حسن تفاول په شریعت کې ثابت دی، مستحب درجه کې. بیا ته نبی علیہ السلام تپوس کوي، وی د کوم قوم سره تعلق دی؟ وی د بنو سهم. سهم په عربی کې حیثیت ته وایي. نبی علیہ السلام مخ ابوبکر ته واړو، مسکی شو. ابوبکر قدر الله لنا سهمه، الله موږ له د خیر سره کړه،
وی زه حیران یم چې دشمن مخامخ ولاړ دي نیولو په سره د لښکره ولاړ دي او پیغمبر علیه السلام مسکی دی او سیاست پې نشته او نیکفالۍ نیسي قوم دې څه دی لوی قوم قبیله وی اسلم قبیله مې ده ابوبکر وصلنا بسلامه اسلم د سلامتیا نه وته دی په سلامتیا راورسید خدای نبی علیہ السلام نیکفالۍ نیسي میاس کې دشمن ولاړ دی دې کې ته بریده تپوس کوي ستا نوم څه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم عجیبه انداز دی جی دومره تواضع خاکساری په چا کې نه ده تېره شوې کوم چې په نبی علیه السلام کې ده انا محمد عبد الله ورسوله زه محمد نوم مې محمد دی ټول وایي صلی الله علیه وسلم عبد الله دا الله بنده ورسوله دا الله رسول عبدیت او بندگی دا کمال شعر نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی دا اللہ کامل بندگی وا بندگی با کهو دا چا جواب راکے شوق سر و چا با کهو دا بنده با نکهو دا بنده بندگی کفر و شرک دے بندگی با دا اللہ کو سجدہ بچاتا لگو پر یہ تندیبان اللہ سب لگو او ایک انتہائی کامل تعظیم او لویوالے دا بدا چا پا حضور کی کہو شوق سر ہوا ہے شوق سر ہوا ہے یا شوق سر ہوا ہے دا پا دیر خوشحالے میں چلیر خلق بوتاؤں تا سجدے لگے سا پدا انڈیا کے دا سے قوم شتا بیرے بیری مافی چیغی دا حیوانات و مخصوص و اندامونو تا سجدے لگئی زما استادا تندے پر ازمکا چاہتا لگی اغا ذات تا چی دا دی تندی خالق و مالک تے اغا ذات چی دا خیر و شر مالک تے خیر و شر صرف و صرف دا اللہ پا ذات کے بل چاہ کے نشتہ دے نور دا اسباب پا درجے کی دی یمسسک اللہ بدر فلا کاشف لہو اللہ دا تضرر رسی قسم پا خدای کسو کے دنا خواگی ولی سبب کلو رسی گی دنتی جیتاو کلو نرسی گی تا خطول اسباب دی فیورد کا بخیر فلا راد لفضله فخدای دا تا خیر رسی قسم دے کسو میں اس کے رکاوٹ پیدا شی نبی علیہ السلام کے کامل بندگی دا دیو جنہ چکل ملأ اعلا سر تعلق را دی دا عبدیت ذکر را دی سبحان الذي اسرا بعبده برسوله نوے الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده رسوله نوے او چکلا ملاقات کی گی پا بر سفر کے نبی سوی فاوحا الى عبد ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحا الى عبده ما اوحا دیکھلو یا جزید کامل عبدیت راغن رسالت برازی سوئی انا عبد الله ورسوله بریدن نیزه پزمکا وحلا او چه سنگ پزمکا نیزه وحلا نرون بے خبر دخلی رسوزی تعرف شیو بلسنا و ان وجهکا لیس بی وجه کذاب و استادا مخ دا دروغ جن سڑی مخ ندے وی سبحان اللہ دا درشتونی سری مخ دے ما توائی استا مرگری کیگم ستا دین کے داخلے گم ویوائی اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبدہ و رسول لوی فرست عبداللہ ابن سلام او بل دیر شہدی خدا یو نمونہ میں دتا ذکر کلا چی صرف دا حضور پاک دا مخ پکتو اللہ ایمان ور نصیب وید اللہ رسولہ مدینہ کے قبائل خلق اسیگی یاریگم تا تا سوک ضرر نرسی نو کدی خوخی دا ما پا امان کے داخل شوی نخبی لکوسم دی قبائلو کے دیو ملک پا امان کی سوکی سوک ورد بیا غگ نکی نبی علیہ السلام دیر خدا پتکی راکوس کخپل نیزہ کی غرف او چغا بیوالا خبردار خلقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بریدہ پا امان کے مدینہ تا داخلی گی گوری کچا بد نظرو کا زب پوشا و کا اغا پوشا اور لخکر تے بھی مخ کی رست شے دا پیغمبر علیہ السلام خود استقبال جوڑ کو اگر خلق چرا غلی نیوہ کی پسید اگا اللہ سوکیداران محافظین جوڑ کر خادمان و غلامان خود جوڑ کر اس بستاس ادھر کے سوال لے دے ممکن دا شراش خدا مکی دیر خلقو کہ دا حضور پاک مختے قتل ابو جہل و عطبہ و شیبہ اخو مسلمانان نشو
او قرآن یې موریده، خو قرآن ته ډېرو کافرو نزل کړی دی، نو څوک خو مسلمانان نشو. درونو اسانه توجیه تاسو د پاره تاسو په پیش هغه طالبانو خبره درته نه کوم. که چا نبی علیه السلام ته د نکته چینی په نظر کتلی دی، قرآن ته په نکته چینی غوږ ایښی دی او په نکته چینی ورته کتلی دی، خدای د اسلام نه ساتلی دی. او که چا حضور پاک ته د جستجو طلب په بنیاد کتلی، ګورم چې څنګه دی قرآن، ګورم چې څنګه دی، د خدای کلام دی که د بنده، قرآن ته ګورم چې دا څنګه کلام دی د الله او که د بنده، هغه ته خدای ایمان ور نصیب کړی دی. دا دوه عظیم نعمتونه موږ له خدای راکړي دي، باید چې موږ د دې دواړو نعمتونو شکریا ادا کړو. فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون وانه لتنزیل رب العالمین. سورکوټي کتاب نه دی، منزل کلام د رب العالمین دی. رب العالمین د الله یو عظیم صفت دی. اوس هغې کې بحث ته نه کوم، اوږده خبره ده. نزل به الروح الامین، چا راوړی دی؟ په فرشتو کې مقرب فرشتې جبریل علیه السلام. تعبیر ته دلته په روح امینه شو. د خیانت پوټې شی پکې نشته. داسې فرشتې له مې ورکړې چې محفوظ به راوړي او روح غوندې تیز رفتار به راځي. نبی علیه السلام دې تپوس کوي، وی ته چې هغه ما له لوح محفوظ نه عرش ته را روانېږي دې ځای پورې قرآن څومره ساعت کې راوړې؟ وی الله چې ما ته کله وي چې ځه ما نتنزل الا بامر ربک، د خدای د حکم نه بغیر خو نشو راتلی. وی څومره ساعت کې را رسېږي؟ وی الله رسوله سترګې رپ نم زر، سترګې رپ نم زر. ولې د بلقیس تخت چې دی سلیمان علیه السلام دی په څومره ساعت کې راوړلی دی؟ سترګې رپ کې. یو وایي چې دومره ساعت کې را رسوم چې ته به ودرېږې یا مجلس منتشر کېدل. بل وایي نه انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. او محدثین لیکي مفسرین دقه ساعت کې راورسوم. هغه سره علم من الکتاب دی، دا خو فرشتې دي. على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. دو سیدونه دي، یو قلب یو لسان عربي په زړه نازل دی، زړه سره د معنا تعلقي. لسان عربي د نظم او د لفظ سره تعلقي. معلومیږي دا القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا، معنا هم د الله على قلبك نه معلومیږي، او بلسان عربي مبين لفظ نظم هم د الله د طرف نه دی. دواړه یو بل سره حضور پاک او قرآن لازم ملزوم دی. قرآن باندې چې موږ عمل کوو، د پیغمبر علیه السلام شکل ته به ګورو، د هغه عقیدې ته، د هغه کردار ته. د پیغمبر علیه السلام په نقشه به موږ قرآن زده کوو. که څوک قرآن د پیغمبر علیه السلام د نقشې نه بغیر په خپل سوچ او فکر زده کوي، وی که ټیټ شو بیا خطا دی. حدیث د نبی علیه السلام دی. او نبی علیه السلام ته چې موږ ګورو، د قرآن په نظر به ورته ګورو. که څوک د پیغمبر علیه السلام هغه اوصاف موږ ته بیان کړي چې د قرآن د الفاظو سره منافي دي، هغه مردودي. دواړه لازم ملزوم. دا د خدای کرم، د الله فضل دی چې دلته د قرآن شریف درس روان دی. یو مهرباني وکړئ، دا موبایل یې نه دي، دا نن سبا لوی رکاوټ دی. پخوا چې به سهار منځه شو نو مقتدیان به ټول کېناستل، ماشومان به هم کېنول، نو د قرآن شریف درس به شروع په هر جومات کې چا به تلاوت کو. مازدیګر چې به کله منځه شو تلاوت به شروع شو، خلق به تلاوت کو، ماشومانو به هم تلاوت کو، او مولانا صاحب سره به ماشومان لګي او سبق به زده کو. اوس صاحب سهار او مازدیګر دی او که ماسخوتن دی او که ماسپښین دی، بس یو موبایل دی او مخلوق دی، بل کار نشته. بس موبایل خلق د خېټ و خې وایستل، دین نه یې مو وایستل او د دنیا نه یې مو وایستل. ګمراهۍ ته خلق موبایل ورسول. نن په موبایل باندې دا پوټي پوټي واړه څه دي، موږ نه پوهېږو، دا پوهېږي ټولو پې بربنډ فلمونه ګوري. پخوا به چې د پېښور ته یو سړی راغی فلم به یې وکړ، جومات کې به ورته چا مونځ نه کوو، او هم خوار چې تنو سر به یې پټ کړو، چې ماسخوتن به راغی سر به یې پټ کړو چې څوک مې ونه ویني. اوس که واړه دی او که لوی دی، موبایل ورسره دی دغسې. ما یو ډرایور دی، یو بوډا سپینګیري سړی، وي د ټالۍ شاته ولاړ وي، زما پې نظر شو، دومره غټه ګیره شیخ الاسلام وی دومره. وی چې مې ورته وکتل، اوس بربنډ فلم ورته غږېږي. یا بابا خدای دې برباد که ظالمه، نو ته په دې بربنډ فلم څه کې بوډا د برګ په غاړه، وی ځان مشغولوم. هلکان ټول په دې غم اخته دي. هلک به دغه د مقبره کې ناست دي، قبر ته به یې ډډه والي، ته به یې چې د پیر صاحب نه یې وظیفه اخیستې را، او منځ کې غوږ کې شی ورکړي، او صاحب لګیا دی په موبایل چې ته چا سره
3 تار برابر کړی دا ته ګوره حقیقت وایم جنې په مسلماناسته ده سری پټ کړی دی مور یې وایي د لګیا ده مراقبه ده او ذکر کوي منځ کې بل چا سره مراقبه لیم سیده کړی دی هغې ظالمانو ورته پیکیجونه رایستي دي لیډي پیکیجو لیډا پیکیجونه رایستي دي خلک په هغه مخته دي د دنیا د حیا د کور جینکۍ د موبایل د لاسه پردو هلکانو سره مټې دي لاړی هلکان موبایل جینکۍ موبایل فلمونه پې ګوري کمپیوټر دا نن د ګمراهۍ شی زوی له ماته یو سړی وي چې کمپیوټر مې زوی راواغېست هلکه کمپیوټر دې ولې واغې جي د اخو هلته کې انجینرینګ سبق وي ساینسدان به ترې جوړ شي مې هغه شته ساینسدان دی وګوره هغه په جیل کې پروت دی ته لا دنه ساینسدان جوړی مې ساینسدان نه ته لاړ شه د هغه کمپیوټر وګوره ته لاړ شه په کمپیوټر کې د هغه فولډر وګوره اب هغه ته بندي کړي هغه شی به پې لګولي بیا راشه بچې کولاو که دا فولډر دې ستا مخکې ګورم ته وګورم د زوی نه د غټ زناکار جوړ شوی دی جنۍ ته لور ته دې موبایل ورکړی څه پې په موبایل په جنکو ولې موبایل ورکوې ضرورت دی نو کور کې یو موبایل وساته یو ټیلیفون وساته دا پخوا موبایل یې ویسه هر جنۍ سره موبایل دی هر هلک سره موبایل دی د دې ضرورت سره دی موبایل د پیسو زیاده ما ته خو ګټ اسراف ښکاري د پیسو زیاده فلمونه پې خلک ګوري رونو قسم په خدای قسم درته خورم دا شدیده ګناه ده په هره ګناه کې به سره الله ګزاره وکړي لیکن چې کله په امت کې فسق و فجور زیات شو عذابونه د خدای به داسې پرله پسې را روان وي لکه د تسبو مد چې وشلی او دا تسبې دانې ځمکې ته تېزې تېزې سره پرله پسې روان وي په دې کې به سره خدای ګزاره نه کوي د فسق و فجور غټه ذریعه نن کمپیوټر دی نن انټرنیټ دی نن موبایل دی والې د بچو نه دا موبایل دا مه پرېږدئ بچ په دې پیړه مخه پکوئ جنکو سره موبایل مه پرېږدئ ټول هلکان جنکۍ بیا یو بل سره ګپې شپې لګوي حیا لاړه ختمه شوه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ناسته ده میاشت راښکاره شوه حضور پاک ورته فرمایي فاطمې هغه ده میاشت ده دا دویمې درېیمې څلورمې میاشتې د خلک ګوري هغه سر ښکته کړه ای بچې هغه د میاشت ده که نه بیا سر ښکته کړه ای بچې تا ته وایم که نه فاطمې میاشت ته وګوره وی بابا زه خو د دویمې درېیمې میاشتې ته نه ګورم بچې ولې ورته نه ګورې وی دې وخت کې ورته سړي ګوري زما د سړو نظر پې یو ځای کېږي شریعت کې منع نه دي که دیوال ته سړی هم ګوري او ښځې هم ګوري هېڅ منع نشته نه قرآن کې نه حدیث کې او د هغې خپله حیا ده او چې مړه شوه وفات شوه دا د هغې وصیت و چې د ما په کټ به دا لرګي دا ډولی چې ورته وي او د شپې به مې دفن کوې چې په جنازه کې هم د ما د وجود هغه کفن هم څوک صحیح نه کړي دې ته حیا وایي الحیاء شعبة من الایمان الحیاء من الایمان امام بخاري باب پرېښودی حیا څه شوه جنکو نه حیا ووته هلکانو نه حیا ووته ټول موبایل دی کمپیوټر دی بربند فلمونه دی پې ګوري او بربند تصویرونه پې ګوري دا د پیغمبر دا د امتي دا شایع نشان دی موږ به د قیامت پر پیغمبر سره ملاقات څنګه کوو